السلام علیکم قدرمنو ټول ناول خو 14 اګست ډېر زیات مبارک شه. نن چې کوم دی 14 اګست دی او زه خپل دا 14 اګست د ازادۍ د ورځ چا سره مناومه هغې نه مخکې یم په هاسټل کې استری کومه جامې او بیا به ورځو او تاسو به وینئ. ګلالي کوم چې انځولي ملګري دي د ټولو ته اول خو د 14 اګست او د ازادۍ د ورځې ډېره زیاته مبارکي او بیا ډېر غټ لوی سلام تاسو ټولو ته چې دا اهمه ورځ چې کوم ده د دې ګلالو ماشومانو سره تېروئ. د شمار سړي پکار دی خو د کار سړي پکار دی. دا شاته کسان به تاسو ته د شمار ښکاري خو په پوره سواد کې دا د کار سړي دی چې یوه اکټیویټي وشوه او بل اکټیویټي طرف ته روان دي. قدرونو دا سات چې کوم دی سیدو میډیکل کالج ته رالو چې په دې کې د سیدو میډیکل کالج سټوډنټانو بلډ کیمپ لګولی دی او پنفیر دی د 14 اګست مانځلو په حوالې سره. نو ورځو نیغ په نیغه باندې دغه بلډ کیمپ ته راځئ راسره. هغه تللی شئ او وینه ورکولی شئ. راغلي وو دا کوم د لسینو ماشومان چې هغې نه بلډ وړو. دا اوس زموږ د ازادۍ ورځ چې موږ ومانځله او باید هر کس له پکار دی چې خپل د ازادۍ ورځ هم داسې ومانځي چې خپل په دې خوشحالیانو کې هغه ماشومان هغه خلک ځان سره یو ځای کړي چې کمو ته د دې ازادۍ ضرورت دی. ځکه چې ازادي یوازې د بیرغونو لګولو یا د پنکو او باجو وهلو نوم نه دی بلکې دا زموږ سره د ذهني سوچ هم نوم دی چې د هغه ذهني سوچ د وجې د زموږ سره تیلیسیمیا ګلالي ماشومان هغه د آزاد سوچ نه محرومه دي. ځکه د هغو په ذهن کې صرف دقه یو سوچي چې یا به نن مرم یا به سبا مرم که چاره له وینه را نه کړه. نو زموږ د ازادۍ دا ورځ چې کوم ده هم د دو په نوم ده او ستاسو نه دغه تمه کوو چې تاسو به هم مینه ورکوئ هم به د دې ماشومانو احساس کوئ او که چاته هم مینه پکاري نو انکار به نه کوئ. الله دې زموږ دا ګران وطن آباد ساتي او الله پاک دې موږ له هم د داسې کارونو توان راکړي. د لوی الله په امان.